په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده چې ښه به یاست. درنو لیدونکو، نن تاسو ته زه د دې اپلیکیشن په باره باندې معلومات درکوم چې دا د دواو د مدیریت سیستم دی. دا اپلیکیشن تاسې لپاره د دواو په عمده‌فروشي کې کار کوي، همدارنګه په دواخانه، هسپتال او یا په دواو په خرڅلاو په څانګه کې له سرې سرې کمپنۍ موجوده وي. په همداسې څانګه کې په دې ټولو کې تاسې لپاره په کار وړل کېږي. او له ډېره وخته بعد له ډېرو هلو ځلو وروسته زه په دې وتوانېدم چې دا اپلیکیشن ما تر دې ځایه ورسولی دی او تر ډېرې اندازې منظم کړی دی. نو تقریبا 20 صفحې داسې مختلف صفحې لري چې په هغو کې مختلف کارونه اجرا کېږي. ستاسې څخه هیله کوم تر څو زما سره دا ویډیو وګوري او زه تاسو ته دا وښیم چې دا اپلیکیشن ما څنګه جوړ کړی دی او په څنګه ترتیب باندې کار کوي. لومړی دا اپلیکیشن ما د کمپیوټر پروګرام جوړول په یو ژبه کې جوړ کړی دی. دا تقریبا دا د 11,000 شاوخوا لاین اف کوډ ته رسېږي. او اوس زه تاسو ته دا اپلیکیشن ښیم چې دا څنګه کار کوي او څنګه جوړ دی. لومړی سټارټ بټن د دا اپلیکیشن زه سټارټ کوم ستاسو لپاره. راځو ګورو چې دا څنګه کار کوي. لومړی تاسو ته دا زه دوې برخې لري، یو د اډمین برخه لري او بل د فارمسیسټ برخه لري. اډمین هغه څوک چې د اپلیکیشن کنټرولوي، دغه سیسټم د هغه په لاس کې، د منیجمنټ د اداره ټول د هغه سړي په لاس کې. هغه سړی خپله فارمسیسټ واوسي هم هېڅ پروا نه لري. نو لومړی زه د اډمین برخه تاسو ته راخلاصوم. دا یو کوډ دی، ما د اډمین برخې ته ورکړی دی. زه یې اوس دلته ورکوم، ساین ان کېږم. نو راځم دغه برخه ده. دلته تاسو ته دا عمومي ډیشبورډ دی، تاسو ته معلومات وړاندې کوي. دا اډمنسټر څه کولی شي، څونه اډمنسټران موږ لرو هغه دلته راځي تاسو ته ښکاري په دې ځای کې. دغه ټوټل نمبر اف اډمین دی. ورپسې فارمسیسټ برخه ده، فارمسیسټان څو دانې دي هغه دلته څونه سټارټ کړي، هغه دلته تاسو ته معلومات پر ښکاره کوي. او کسټمر څونه دي، دا د کسټمرو تعداد دی او دلته یې تاسو لیدلی شئ. له هغه څخه وروسته دوم آپشن چې دی دلته تاسو لیدلی شئ، دا دی د اډ یوزر. کله چې تاسو دې ځای ته راسئ دلته تاسو یوزر ورته اډ کولی شئ. مثال د خبرې یوزر به دلته څوک یا به اډمین یا اډمنسټریټر وي او یا به هم فارمسیسټ. اډمنسټریټر کولی شي یو فارمسیسټ اډ کړي، یو بل اډمنسټریټر اډ کړي او هغه ته خپل کوډ او یوزر نیم په لاس ورکړي. خو فارمسیسټ خالص کولی شي هغه د دواو په مدیریت کې ونډه ولري، لکه د دواو رانیول او په دواو نرخونه چینج کول او همدارنګه دواو خرڅول. په دې باره باندې فارمسیسټ خپل پرمیژن لري. نو لومړی زه غواړم یو بل اډمنسټر اکاونټ جوړ کړم. دا زه اډمنسټر ورته انتخابوم. که تاسې هر یو غواړئ انتخاب کړئ هغه تاسې انتخابولی شئ. د هغه څخه وروسته د اډمنسټر نوم ورکوم. مثال د خبرې زه نوم ورکوم خان. له خان څخه وروسته دلته په لاندې صاحب تاسې دلته د نفر ډیټ اف برث انتخاب کولی شئ. مثال د خبرې دا په څو کال کې زېږېدلی دی. دلته دا زه یو اټکلي کال انتخابوم، یو اټکلي ورځ انتخابوم. له هغه وروسته څخه راځم د دې یوزر په باره باندې دلته د هغه نمبر ثبتوم. دا تاسو فرض کړئ د یو یوزر نوم دی او دا یې هم نمبر شو، دا یې ډیټ اف برث شو. له هغه وروسته ایمیل ادرس یې ورته ورکوم، khan@gmail.com. هغه وروسته دلته تاسو یوزر نیم ورکولی شئ. د هر اډمین یا فارمسیسټ لپاره تاسو کولی شئ یو یوزر نیم انتخاب کړئ. کوم یوزر نیم چې ستاسو د بل اډمین یا د بل فارمسیسټ لپاره انتخاب کړی وي هغه تاسو بیا نشئ انتخابولی. دلته تاسو باید داسې یوزر نیم او داسې دغه انتخاب کړئ چې هغه بیا تاسو د ساین ان کېدلو په وخت کې بیا ورکړئ. کله چې تاسو پروګرام ته داخلیږئ نو تاسو باید بیا دا یوزر نیم او سره د لاندې پاسورډ له ځان سره ولرئ، تر څو په دې نامه او په دې یوزر نیم په دې یوزر نیم او پاسورډ باندې تاسو دې پروګرام ته داخل شئ. زه دې ته یو کوډ ورکوم. زه یوزر نیم هم همدارنګه ورکوم خان. هسې هر څه ورکولی شئ. پاسورډ هم ورکوم خان. له هغه وروسته راځم دغه ساین اپ دا بټن دی. که چیرې زه غواړم دا بېرته ریموو کړم، دا پاک کړم، نو خالص په ریسیټ باندې کلیک کوم، دا مکمل پاکېږي. په ساین اپ باندې کلیک کوم، دا یوزر به جوړ شي، اډمنسټر به جوړ شي. په دې اډمنسټر کوډ باندې بیا زه کولی شم و دې صفحې ته بېرته داخل شم. لکه تاسو به اوس وګورئ دا زه ساین اپ کوم، دوی ماته وایي ساین اپ سکسسفول. معنا په دې نامه باندې اډمنسټر جوړ شو چې دا یې کوډ دی او دا یې یوزر نیم دی او دا یې ادرس دی، دا یې معلومات تاسو ته اوس ښیم. دا زه کولی شم دلته ځینې شیان ولیکم او په دې بټن باندې په اسانۍ سره دا کولی شئ تاسو مکمل پاک کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ فارمسیسټ اډ کړئ.
له هغه څخه وروسته دومه برخه چې دوم د ویو یوزر برخه ده. هغه یوزران، هغه ادمنسټران، هغه پرمیسټان سټارټ کړي، هغه ته کولی شي دلته د هغو په باره باندې معلومات ولولي. دا ریفریش صفحه کلیک کوم ځکه چې یو نوی یوزر اډ شوی دی. راځم ګورم دا یوزر آی ډي ده، د ادمنسټر دی دا یوزر، نوم یې حفیظ دی، دا ډیټ اف برث دی، دا یې موبایل دی، دا یې میل دی، او همدارنګه دا یوزر نیم دی او دا یې پاسورډ دی. ای او ای لکه تاسو ولیکئ په لومړي سر کې زه په دې باندې داخل شوم او دې اډمین صفحې ته یوزر نیم ای او، همدارنګه پاسورډ هم ای او. له هغه څخه وروسته دوم دا نشته دی، تاسو لیدلی شئ پاسورډ دی، فارمیسسټ برخه ده. فارمیسسټ دی دا نوم خالد دی، دا یې ډیټ اف برث دی، دا نمبر دی، دا دغه دی ایمیل ادرس دی او دا یې هم کوډ او یوزر نیم دی. تاسو د سره په یاد ولرئ په دې کوډ باندې بیا زه د فارمیسسټ برخې ته داخلیږم، زید او زید دی. همدارنګه تاسو بل اډمنسټر لرئ، فارمیسسټ لرئ، بیا اډمنسټر لرئ، تاسو کولی شئ هر څومره یوزران او اډمنسټران تاسو کولی شئ دلته اډ کړئ. او که تاسو غوښتل چې یو یوزر نیم یا هم یو فارمیسسټ یا یو هر څوک چې و هغه تاسو ډیلیټ کړئ، خالص دلته ورباندې کلیک وکړئ، له هغه وروسته دغه د ډیلیټ بټن ده، تاسو خالص ډیلیټ ته راسئ، دې تا ته وایي آر یو شور ډیلیټ کنفرمیشن، زه ورته وایم چې یس، کوم یس ورته ووایم یوزر ریکارډ ډیلیټ، وینئ هغه یوزر هغه ریکارډ شو ډیلیټ شو. که تاسو غوښتل دلته د یو یوزر په اړه باندې معلومات پیدا کړئ او هغه څه پیدا کولی، دلته خالص د هغه یوزر نیم د هغه یوزر نیم سرچ کړئ. مثال د خبرې زه ایس سرچ کوم، د هغه دی د یوزر نیم که ایس ورسره کړئ یوازې دا راځي، که بېرته پاک هم دا مکمل راځي. له هغه څخه وروسته بله برخه چې ده د پروفایل برخه ده. د پروفایل په برخه کې موږ کولی شو دلته یوزران انتخاب کړو، حفیظ دی، خالد دی، احمد دی، خان دی. هر یوزر چې زه دلته انتخابوم د هغه مکمل معلومات په دې لاین کې ماته راځي. زه کولی شم د دې یوزر په باره باندې معلومات چینج کړم، که دا اډمنسټر وي فارمیسسټ یې واړوم، که فارمیسسټ یې اډمنسټر ته اړولی شم. همدارنګه زه کولی شم زه غواړم اوس دغه یو اډمنسټر دی، مثال د خبرې دغه احمد دی، دا یو اډمنسټر دی، زه ته غواړم دا فارمیسسټ ته واړوم، زه دا فارمیسسټ کوم، ډیټ اف برث یې ورته چینج کوم، مثال د خبرې دا غواړم 2019 کړم. همدارنګه په نمبرو کې تغیر راولم، دا یو ځینې کوموم. همدارنګه په هر څه کې تاسو تغیر راوستلی شئ، زه غواړم یوزر نیم او پاسورډ یې ورته تغیر کړم. که چیرې په ریسټ باندې کلیک وکړئ دا مکمل پاکیږي، او که چیرې په اپډیټ باندې کلیک وکړئ پروفایل اپډیشن سکسسفل. دلته یعنې تاسو کولی شئ د یو یوزر په باره باندې د هغه کوډ چینج کړئ، د هغه یوزر نیم چینج کړئ، د هغه په باره باندې هر څه مکمل معلومات چې تاسو وغواړئ هغه چینج کولی شئ. اوس دا د اډمین برخه شوه یا د اډمنسټر برخه شوه. اوس راځو د فارمیسسټ برخې ته. فارمیسسټ څه کولی شي او څومره کارونه سرته رسولی شي. لږ آوټ باندې کلیک کوم، تاسو بېرته ودې صفحې ته راځئ. لکه تاسو چې ما ویلي وو زه یو دغه فارمیسسټ موږ درلودی، د هغه یوزر نیم چې هم زید و او کوډ یې هم زید و. زه په دې باندې کلیک کوم، ساین ان باندې کلیک کوم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم ماته دغه ډیشبورډ راځي. په دې ډیشبورډ کې د لومړي ځل لپاره موږ لیدلی شو چې کومې څومره دواوې موږ سمې دواوې لرو په خپل سټاک کې او څومره دواوې ایکسپایر لرو. د ایکسپایر دواوو تعداد دغه دی تقریبا یوه دانه ده، او سمې دواوې کې تقریبا تر 19 پورې رسېږي. که چیرې تاسې په دې کې تغیر او تبدیل راغلی وو، تاسې خالص په ریل باندې کلیک وکړئ، د دې معلومات تاسې ته اپډیټ کېږي او سم درته معلومېږي. د هغه وروسته زه کولی شم دلته هغه دواوې وګورم کومې دواوې چې زه په سټاک کې لرم، مکمل چې کوم دواوې زه په سټاک کې لرم هغه زه دلته لیدلی شم. دا د ویو میډیسن دی، دا دغه د سفر دغه دواوې مثال د خبرې زه په خپل سټاک کې لرم. دا لومړی مهمه عمومي آی ډي ده، او بیا د میډیسن آی ډي ده. د میډیسن هر یو میډیسن خپل نمبر لري. صحیح. دا له هغه څخه وروسته زه کولی شم راسم. دا اوس مکاین شربت دی، نوم دی مکاین سیروپ دی، شربت دی، دا بیچ نمبر دی، او دا د جوړېدو نیټه ده، او دا ایکسپایر نیټه ده، او دا یې هم کوانټیټي ده چې څونه تعداد په څونه تعداد سره زه دلیل لرم په خپل سټاک کې موجود له ما سره شته، او دا یې هم نرخ دی. همدارنګه د هرې دوا نوم دلته تاسو خالص سرچ د یو تورې سرچ کې تاسو مکمل معلومات راوړئ. زه پی سرچ کوم، د پی په باره باندې ماته پیناډول راواوښتو، کرومایز راواوښتو، فینیک راواوښتو. که زه یو بل تورې ور اضافه کړم اچ پی ای ور اضافه کړم، خالص پیناډول راته راوړي. هغه د هغه په باره باندې تاسو معلومات هره دوا تاسو سرچ کولی شئ، د هغې په باره باندې کوانټیټي، ادرا، دغه نرخ، هر څه یې تاسو دلته لیدلی شئ. دا د دې صفحه ده چې کومې دواوې چې ته دلې لرې او کومې دواوې چې ستا سره وي. دومه صفحه په دې میډیسن ویو میډیسن په څیر باندې میډیسن چک ده. میډیسن چک په دې معنا میډیسن ولیډیټ چک معنا د میډیسن د دوا ایکسپایري، ناټ ایکسپایري او ټوله دوا. لومړی چې دی والید میډیسن، هغه دواوې چې هغه ایکسپایر نه وي، په هغه کې ایکسپایر نه وي هغه دواوې تاسې کله چې والد انتخاب کړئ تاسې ته هغه دواوې راځي چې هغه هېڅ ایکسپایر ونه لري. که
که چیرې تاسې راسئ دغه دوم انتخاب کړئ اکسپایرډ میډیسن انتخاب کړئ دا د راځي دلته اکسپایري میډیسن دی یوازې دا کورزین کپسول دی ټابلیټ دی 400 ملي ګرامه دی دغه د تاسې وینې اکسپایر ډیټ یې د 2023 د دومې میاشتې اول تاریخ ته نو دغه معنا په دې چې اوس دا اکسپایر نو اکسپایر دواوې دلته تاسې ته ښیي له هغه څخه وروسته کوانټیټي یې هم ښیي تعداد یې هم ښیي هر څه په باره باندې تاسې معلومات لرئ له هغه وروسته که چیرې تاسې اړ میډیسن انتخاب کړئ بیا تاسې ته اکسپایر دواوې هم ښیي او هم ورسره ناټ اکسپایر دواوې مکملې تاسې ته ښیي له دې څخه وروسته درېیمه صفحه چې دغه د اپ کسټمر په نامه باندې کله چې تاسې دلته راځئ تاسې دلته کلیک کوئ د معنا زه غواړم یو نوی کسټمر یو نوی ګراهک هغه چې تاسې لرئ د هغه په باره باندې زه دلته معلومات ذخیره کړم د هر کسټمر لپاره یوه خاصه آی ډي ته ضرورت شته مثال د خبرې که ته یو کسټمر یې هغه ته یو آی ډي ورکړې د بل کسټمر لپاره بیا هغه آی ډي یو نسي انتخابولی بیا دوه ورکړې بیا دوه نسي انتخابولی هر کسټمر باید یو جلا آی ډي ولري که چیرې ته غواړې چې د یو زاړه یو نوی کسټمر اډ کړې دلته مثال د خبرې زه یو آی ډي ورکوم دا د زه یو آی ډي ورکوم دا د یو نوم ورکوم مثال د خبرې خان نوم ورکوم صحیح دي ډیټ اف برث انتخابولی شي دا صحیح دي همدارنګه دلته د موبایل دی یو څه ورکوم ایمیل دی یو څه پکې ورکوم یوزر نیم دلته باید تاسې بیا داسې یوزر نیم انتخاب کړئ چې د بل یو لپاره انتخاب شوی وي که چیرې تاسې ته دا نه معلومات چې دا یوزر نیم به انتخاب شوی که به نه وي کله چې تاسې راځئ په اډ بټن باندې کلیک کړئ دوی تاسې خپل معلومات ورکوي مثال د خبرې زه غواړم چې د خان کلیک کړم د خان دلته ورکړم زه ادرس ورکوم پی ډي آر کندهار دی صحیح دا مکمل خانې باید زده کړي له هغه وروسته کله چې زه راځم په اډ بټن باندې کلیک کوم معنا دا نوی دغه چې ګراهک دی اډ کېږي که چیرې تاسې غواړئ په دې باندې اډ باندې کلیک کوم دې څه راته وایي کسټمر آی ډي اور یوزر نیم آلریډي ایکزیسټ معنا په دې نامه او په دې نامه یوزر نیم او یا په دې آی ډي باندې دلته یو کسټمر شته زه غواړم دا آی ډي چینج کړم دا به زه ورته واړوم 12 بیا څه راته وایي کسټمر اډیټ سکسسفول تاسې ولیدل په 12 نمبر آی ډي باندې د خان یوزر نیم دا ادرس و دا زما دپاره یو نوی ګراهک یو نوی کسټمر شو هغه ثبت شو اوکې باندې کلیک کوم هغه ځي زه اوس راځم د هغه ګراهک معلومات بدلوم یا د بل ګراهک زه دلته خالص 12 سرچ کوم د هغه آی ډي کله چې تاسې غواړئ د هغه کسټمر په باره باندې یو څه معلومات چینج کړي یا یې بدل کړي ما چې د هغه آی ډي دلته سرچ کړي دوی خپله ډایرکټ دلته هر څه درته راولي زه غواړم اوس د دې کسټمر دغه شان چینج کړم دا غواړم دا آی ډي ورته یو څه د 26 کړم همدارنګه دا شان کله راځي خالص راځم په اپډیټ باندې کلیک کوم کله چې په اپډیټ باندې کلیک وکړم یوزر ریکارډ اپډیټ که چیرې تاسو په اپډیټ کې بیا هم داسې یوزر آی ډي یا داسې یوزر نیم ورته انتخاب کړی و چې هغه دلې موجود و نو بیا تاسې ته وایي چې دا آی ډي یا دا یوزر نیم کله چې زه داسې آی ډي سرچ کوم چې په هغه آی ډي باندې یو داسې دلته ګراهک نه وي هغه دی ما ته وایي نو کسټمر ویز آی ډي ټو ایگزیسټ معنا داسې یو کسټمر داسې یو ګراهک نشته چې دلته د هغه آی ډي دوه وي نو زه ورته وایم چې صحیح دي راځم درې سرچ کوم په درې دغه باندې دغه شان شته زه غواړم دغه دلته یو څه چینج کړم خو آی ډي پر خپل حال باندې بیا هم پرېږدم په اپډیټ باندې کلیک کوم یوزر ریکارډ ډیلیټ یوزر ریکارډ اپډیټ اوکې دا د یوزر ریکارډ اپډیټ شو اډ نه شو که زه غواړم بیا دلته یو بل دغه داسې کوم اوس په اډ باندې کلیک وکړم دی راته وایي کسټمر آی ډي اور یوزر نیم آلریډي ایگزیسټ اوکې دا رقم زه دا آی ډي بدلوم اوس یې اډ کوم ګوره کسټمر اډیټ سکسسفولي اوس دا کسټمران ګورم چې دا کسټمران د کسټمر په باره باندې معلومات زه مکمل ګورم وینم دلته راځم دغه کسټمران دا هغه کسټمران دي چې زما په ډیټابیس کې اډ دي دلته ما جمع کړي دي نو زه غواړم د دې کسټمرانو په باره باندې معلومات لاسته راوړم هر څه چې ما د کسټمر یوزر نیم چې دی کوم دغه یوزر نیم چې د کسټمرانو دي دلته خالص دا سرچ په هغه باندې کلیک وکړئ او هغه تاسو ته په هغه باره باندې معلومات وړاندې کېږي مثال د خبرې دغه یوزران دي دا یوزر دی صحیح دی احمد یاد دی دا آی ډي ده او همدارنګه دا ډیټ اف برث دی موبایل نمبر یې دی ایمیل ادرس یې دی یوزر نیم یې دی هرات افغانستان دی همدارنګه دغه داود دی مثال د خبرې ډاکټر سمیم دی هر یو په باره باندې کوم ځینې پلان ما ثبت کړي دي هغه دلته اوس کوم شته نو تاسې لیدلی شئ د هغه په باره باندې تاسو دلته مکمل معلومات لیدلی شئ ځینې ملګري ځینې ګراهکان چې هغه ما څخه شام ورکړي هغه ما دلته ثبت کړي دي نو په دې ډیټابیس تاسو په دې طریقه باندې کار اخیستلی شئ کوم خلک چې ته غواړې اوس هغه بېرته وباسئ د ډیټابیس څخه کوم یوزر کسټمر شي هغه ته دلته خالص انتخاب کړه له هغه وروسته ډیلیټ باندې کلیک کوم دغه د شو
یس زه ورته وایم دا ریکارډ ډیلیټ شو. تاسو وینئ په دې نامه باندې سهار په نامه باندې ریکارډ و هغه ډیلیټ شو. نو دلته د کسټمر د هر څه په باره باندې ته معلومات لرلی شي او که تا غوښتل چې د دغه کسټمر په باره باندې یو معلومات چینج کړې یا یې نمبر بدل کړې یا ایمیل بدل کړې یا یوزر نیم بدل کړې یا ادرس بدل کړې خالص راځه دلته د کسټمر آی ډي پیدا وه. مثال د خبرې زه غواړم دغه څلورم نمبر چې دی دغه د احمد په نامه چې دی تاسې وینئ دغه احمد د دې ادرس غواړم هرات افغانستان دی زه غواړم چې کندهار یې کړم کابل افغانستان کوم څلور یې آی ډي ده زه راځم دلته یې سرچ کوم څلور مثال د خبرې هغه دغه احمد راوي هرات افغانستان دی زه غواړم یو څه وایم چې یا دا کندهار اپډیټ باندې کلیک کوم یوزر ریکارډ اپډیټ دا برخه هم تر دې ځای پرې خلاصه شوه. اوس مهمه برخه شروع کېږي. مهمه برخه په دې معنی چې دا هغه برخه ده چې پرنټ بل یعنې هغه برخه ده چې دلته موږ کولی شو په دې برخه کې په دې صفحه کې موږ کولی شو چې موږ دواوې خرڅ یو چا دپاره بل جوړ. لومړی زه تاسو ته دا تشریح کوم دلته تاسو ته هغه دواوې راځي دلته تاسو ته هغه دواوې راځي کومې دواوې چې یا دغه چې هغه ستا کې دي. مثال د خبرې داسې ستا کې نه وي چې هغه ستا کې صفر وي. که چیرې ستا کې ستا سره صفر و اندازه یې هغه بیا دلته تاسو ته نه راځي او یا هم ایکسپایر و هغه دوا دلته تاسو ته نه معلومېږي. دا یو د هغه څخه وروسته دلته د بیل نمبر تاسو ته دغه د اس معنا سیل نمبر سیل میډیسن نمبر دی. د بیل نمبر دی له یو څخه شروع دی دا ځان تر څو پورې چې دی خپله ته ډایرکټ دغه بیل چې وکوې تاسو ته به اوس معلومه شي دا ډایرکټ خپله بدلېږي اتومات ودود خپله بدلېږي. لومړی په لومړي سر کې دلته لیکلي دي سلیکټ کسټم معنا یو ګراهک ته خوښ کړه. ګراهک به د لومړي ځل لپاره ګوره تا به دلته اچ کړی وي ستا سره به ګراهک وي دا ګراهک باید په باره باندې باید معلومات ولري. مثال د خبرې زه غواړم دغه یو ګراهکان هر ګراهک چې غواړم زه هغه باره باندې معلومات چینج کولی شم. زه راځم دا ګراهکان دارس بدلولی شم. کله چې ته ګراهک انتخاب کړې له هغه سره ډایرکټ دلته د هغه ادرس هم انتخاب کېږي او د موبایل نمبر یې هم انتخاب کېږي. په دې کې دلته ته هېڅ چینجز نه شي راوستی هېڅ نوی بدلون پکې نه شي راوستی. کله چې زه راځم دا دغه بدلوم دا زه غواړم دغه احمد انتخاب کړم دا کې د یار افغانستان څخه مې ورته کړی دی ادرس یې خپله ډایرکټ راځي ورسره موبایل راځي. له دې ځای څخه زه چیرې زه کلیک کوم انټر. کله چې زه په انټر باندې کلیک کوم دلته د کرسر ډایرکټ هغه موس راځي په دې صفحې کې دا سرچ دلته ته معاش د دوا نوم مثال د خبرې ته غواړې د نیبرول فور سرچ کړي زه خالص ان کلیک کوم. که زه ان کلیک کوم هغه دواوې ما ته راځي چې هغو ان په سر که زه ای چې کلیک کوم هغه دواوې راځي چې ان وي ورپسې ای یعنې تاسو یو دوا کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په ډېرې اسانۍ سره په د لومړي تورې په کلیک کولو سره تاسو هغه پیدا خالص کلیک ورباندې کوم راځم انټر ته راځم نویډیټ انتخاب مثال د خبرې دا نویډیټ صرف انتخاب کړم. کله چې دا ما دا انتخاب کړم د هغه وروسته دستي په انټر باندې کلیک کوم دی ډایرکټ ځي چیرې ډایرکټ دلته راځي دغه د تاسو لیدلی شئ. کله چې ما دلته دوا انتخاب کړه دا نویډیټ سیروپ مې انتخاب کړو په دې خانه کې د نویډیټ سیروپ آی ډي راځي دلته نوم راځي او همدارنګه دلته ایکسپایر ډیټ راځي. دا مکمل معلومات دلته خپله ورسره بدلېږي. لکه تاسې ګورئ چې دا غواړم دا بل انتخاب کړم تاسې وینئ هر څه ورسره بدلېږي. هغه آی ډي او هغه ایکسپایر ډیټ تاسې ورکوئ هغه دلته ډایرکټ بدلېږي. زه غواړم دلته نویډیټ سیروپ انتخاب کړم. کله چې زه نویډیټ سیروپ انتخابوم د دې ځایه وروسته راځم دلته انټر باندې کلیک کوم دی دستي نرخ ته راځي چې نرخ د هغه نرخ صحیح دی که یا بدلوي. که د هغه نرخ صحیح خالص په انټر باندې کلیک کوم که یا بدلوي نو زه غواړم دا نرخ 215 د هغه وروسته د ډایرکټ کلیک کوم په انټر باندې بیا کلیک کوم دی راځي ټي ټي واي معنا کوانټیټي انتخاب څونه ته غواړې چې ته خرڅ کړې د هغه څخه وروسته زه غواړم زه ورته زه 10 دانې غواړم. کله چې زه دلته دا څنګه تعداد انتخاب کړم دلته اماونټ خپله ډایرکټ انتخابېږي معنا 10 په 115 کې مثال کېږي 150 دلته هغه اماونټ راځي چې د هغه څخه ډسکاونټ کار شوی دلته هغه اماونټ راځي چې هغه څخه ډسکاونټ نه وي کار شوی. زه غواړم ته غواړې دستي دا چینج کړې دستي کولی شې دا چینج کړې 15 دې واړی 50 دې واړی 150 دې واړی زه غواړم دا 10 انتخاب کړم. کله چې ډایرکټ انټر باندې کلیک کوم دی ډایرکټ راځي دغه د ډسکاونټ خانې معنا ته څه غواړې څونه پرسنټ پکښې ورکړې که ته چیرې ته نه غواړې چې پرسنټ ورکړې خالص په انټر باندې کلیک وکړه دی ځینې وځي راځي ودې کې بچ کړه او که یا غواړې چې ډسکاونټ پکښې ورکړې ډایرکټ دلته کلیک وکړه ها زه غواړم 10% پکښې ورکړم مکمل چې دی 10% زه په دې کې ورکړم له 150 څخه 10% منفي کړې نو 1015 پاتې دی
دا له دې ځای کې انتخاب شو هر څومره دا پرسنټ ته کولی شي چینجي کې دلته دا واړی شلي کې واړی حتی کې واړی یو صفر و صفر ته زه نه غواړم پرسنټ ورکړم همدارنګه ته غواړئ چې هر څومره پرسنټ 0% زه ورکوم 920 راځي او بې له پرسنټه دا حساب شي 1150 راځي خالص په انټر باندې کلیک کوم راځم دی خپله ډایرکټ راځي چیرې و دې بټنې ته راځي بیا په انټر باندې کلیک وکړم اچ د بیل نمبر رالی دلته دا د بیل نمبر دی دا دلته رالی آی ډي راله د میډیسن آی ډي راله نیم یې رالی د میډیټ شربت دی ایکسپایر ډیټ یې رالی پرایس نرخ یې رالی ډسکاونټ یې رالی څو ډسکاونټ یې ورکړی دی اندازه یې راله تعداد یې رالی اماونټ رالی بې له ډسکاونټه او ټوټل اماونټ رالی صحیح دي هغه څخه وروسته دی ډایرکټ پیاد دلته راځي دا تاسو وینئ دلته ته ما دې کلیک وکړه یا هم ما دې انټر کلیک کړه دې ایو ته کولی شئ ورشئ ولاړ شئ لاندې دلته لوډ کولی شئ ته ولاړ شئ همدارنګه ته کولی شئ ګوره دا هره دوا ته کولی شئ انتخاب کړئ له هغه څخه وروسته ته کولی شئ هره دوا انتخاب کړئ زه غواړم دغه ایسوور انتخاب کړم بیا دی خپله ډایرکټ راځي هغه خپل دغه اندازه راولي دلته مکمل ورسره ثبت کېږي او یو دغه ځای چې دی دا د بیل تاریخ دی دا خپل اپډیټ کېږي هر ورځ ستا د کمپیوټر کوم تاریخ دی هغه تاریخ دلته خپل ورسره اپډیټ کېږي که چیرې زه غواړم دغه ایسوور کپسول زه وارې د لومړي ځل لپاره دلته وګورم زه غواړم ایسوور دلته وګورم چې ایسوور څو نشته زما سره ایسوور زه سره کوم دا د ایسوور زما سره 14 کوټې دي 14 کوټې موجودې دي زه غواړم اوس ایسوور کپسول ما دلته انتخاب کړی دی دا یې نرخ دی زه غواړم دلته ورته ووایم 15 کوټې که ډسکاونټ پې کې نو کې زه راځم ورته وایم چې دا اکثر دې څه راته وایي medicine is out of stock only 14 left هغه دوا تاسو ته ښیي هغه اندازه تا ته ښیي چې هغه کومه ته په سټاک لرئ دی ته ښیي چې یوازې او یوازې دونه انتخاب دی دونه پاته ده ته نسې کولی دلته 15 ورته اچوي نو زه ورته وایم چې اوکې په اوکې باندې کلیک کوم ایسوور انتخابوم ورته وایم چې له 14 انتخاب کړم همدارنګه ته وینې دا د 10 ما ورته انتخاب کړې تاسو به دوا دلته وګورئ ایسوور دلته 14 کوټې دي زه یې اوس درته ښیم ایسوور 14 کوټې لرو موږ بله کومه دوا انتخاب کړې ده موږ بله نویډیټ دوا انتخاب کړې ده راځم دا مو راټ کوم دلته چې دا زه ډایرکټ ورته اټ کړم دا خپله دلته ډایرکټ پاکېږي ایسوور زه انتخابوم ایسوور ما څو کوټې انتخاب کړې دي 10 ایسوور دی نویډیټ ګورم چې نویډیټ موږ څومره لرو نویډیټ انتخابوم نویډیټ شربت 109 دانې موږ لرو کوانټیټي د دې څخه 109 نو زه غواړم چې تاسو ته دا وښیم کله چې تاسو دا بیل سیو کړئ له هغه څخه وروسته کومه اندازه چې تا دلته انتخاب کړي د هغه څخه وروسته دا له هغې اندازې څخه کمیږي نو 10 موږ نویډیټ انتخاب کوو 10 مو دا انتخاب کوو اوس نو راځئ لاندې برخې ته په دې برخې ته دا د ټوټل بیل چې وشو ټوټل بیل بې له ډسکاونټ 990 د دې مکمل ډسکاونټ اندازه څه 220 نو بې له ډسکاونټ اماونټ چې دی سب ټوټل 1160 اولډ بیلنس د دې نفر چې دی دا زه وروسته اوس درته ښیم کله چې تاسو دلته نفر انتخاب کړئ دغه زوړ اندازه چې دی زوړ کوډ چې دی اولډ بیلنس دی هغه خپله ډایرکټ دلته ورسره راوړي چې د دې نفر اولډ بیلنس دومره نو اوس دپاره خو د دې نفر اولډ بیلنس صفر دی نو راځو د بله برخه چې د کیش ریسیو څومره پیسې تاسو ته اوس تازه ورسېده مکمل 1160 بیل سو دا خو ډسکاونټ شو دا دې نوتې نو 1160 بیل سو 1160 کې تاسو څومره پیسې ورسېدې مثال د خبرې زه غواړم ورته وایم چې 260 روپۍ ما ته اوس ورسېدې نو ټوټل نیټ بیلنس څو شو 10,000 دلته یو ځای ته پام وي دغه کوچنی ډاټ دا ټکي دي دا د اشارې په معنا دی او دا بل څه دي دا د کامې په معنا دي د اشارې دې خوا ته عددونه معنا نه لري دا هسې ورسره راځي نو دا پیسې موږ حسابولی شو دا پیسې دي 1000 روپۍ دا سړی باقي د احمد په نامه چې د آر افغانستان دا یې نمبر دا باقي شو زه راځم په سیو اینډ پرنټ باندې کلیک کوم ستاسو د په یاد وي چې نویډیټ 109 دانې وو او ایسوور کپسول چې وو 14 روپۍ پاتې نو زه په سیو اینډ پرنټ باندې کلیک کوم بل سیو اټ سکسسفل اوکې باندې کلیک کوم دی راته وایي چې غواړې دا بل پرنټ کړې که یا زه ورته وایم چې هو پرنټ کړې دا زه د دې لپاره پرنټوم تاسو زما د پرنټ ورته انتخاب کړئ زه دلته سیو کوم ستاسو لپاره وروسته یې درته ښیم چې دا ګلام په څه رقم باندې په څنګه شکل باندې تاسو ته پرنټ کېږي دا مکمل صفحه دا خپله ډایرکټ واغوستئ پیش کړي که چیرې تاسې اوس غواړئ داسې پر داسې یو سړي باندې شان خرڅ کړي چې هغه نوم نه لري مثال د خبرې ته په دواخانه کې ناست یې په بروکریشي کې ناست یې تا ته داسې کسان نه دي همیشه داسې کسان نه وي ټول چې هغه خپل دغه ولري ته دې ثبت کې ستا سره د هر یو ثبت کې ته دې د هغه ریکارډ ولري د هغه په باره کې معلومات ولري دا دغه تاسو سره کې دونه معلومات ته ډېر نه لري کله چې ته راځې دلته ما په دې باندې کلیک
دا ماتې ته راسې د دې کسټمر دغه ته دلته راسې دا ماتې ته نوم دې نه انتخاب کړی تا دې نوم نه انتخاب کړی زه غواړم دا پاک کړم کله چې زه دا کلیک کړم دی خپله ډایرکټ کیش بیل ته اړم که چیرې ما هېڅ هم نه انتخاب کړي دلته هېڅ هم نه مثال د خبرې زه غواړم دا کسټمر ایسته کړم دی خپله ډایرکټ کیش بیل ته اړم ته مازې راسه دلته په دې خانه کې کلیک وکړه کله چې ته دې خانې ته راغلې دلته چې ته مازې څنګه دلته راغلې ته مازې په انټر باندې کلیک وکړه دی خپله ډایرکټ کیش بیل ته اړم معنا دلته چې کیش بیل سو معنا د دې سړي په باره باندې زه معلومات نه لرم خالص د اوس لپاره زه غواړم دا بیل ورته پرنټ کړم دا شیان ورته پرنټ کړم نه یې ادرس ته نه یې موبایل ته نه یې اولډ بیلنس ته هېڅ شی هم نشته دې لپاره باندې ته کولی ته په دې مجبوره نه یې خامخا د یو چا معلومات ته باید ولرې ته خالص په دې باندې کلیک وکړه انټر باندې کلیک وکړه دی خپله ډایرکټ کیش بیل ته خپله دی ډایرکټ اوري که چیرې ته دا خانه پاکه کې کسټمر کیسته کې دغه کې هغه خپله دی ډایرکټ کیش بیل ته اوري اوس زه تاسو ته دا ښیم زه راځم بېرته هغه احمد انتخابوم که چیرې ته غواړې چې یو کس پیدا کړې په سرچ باندې خالص ای کلیک کړه زه ای کلیک کوم داخلي هغه کسټمران ماته راځي کوم چې د هغو په سر کې د ای توره دي احمد زما په کار دی زه په احمد باندې کلیک کوم کله چې ما په احمد باندې کلیک وکړئ تاسې وګورئ دغه دی د احمد اولډ بیلنس ډایرکټ راته راواوښت سوري زر دی په دې اولډ بیلنس په دې شیانو کې دلته هېڅ نه او تغیر هم نشي راتللی په دې شیانو کې تغیر نه یوازې او یوازې تغیر ته په کیش ریسیوټ کې راوستلی که چیرې ته غواړې یوازې و دې نفر ته کیش ورسوې بله ورځ دا نفر تا ته راغی تاسې 500 روپۍ درکړې دا دې ته 500 روپۍ دې نه رسوې زه غواړم 500 روپۍ و دې ته دې سړي ما ته راورسولې 500 زر باقي وې 500 یې راکړې 500 نور ورباندې پاتې شوې زه خالص په سیو پرنټ باندې کلیک کوم دی سره ته وایي کیش ریسیوډ سکسسفول اوس درته دا معلومات ښیم کوم چې دغه بلان موږ او تاسې خرڅ کړل یا مو ودرلودل د هر نفر په باره باندې دغسې کولی شئ دلته ریکارډ ولرئ جوړ کړئ لیکي کړئ او هو یو ځای پاتې شو هغه همدا زه غواړم اوس مثال د خبرې دا کاپیټالیست دی زه انتخابوم راځم 2 دانې ورته انتخابوم 20% ورکوم صحیح خالص په انټر باندې کلیک کوم زه که چیرې ته غواړې چې دغه شیان تا دلته ډېر اډ کړي راځم دا یو بل اډوم او راځم هم دا یو بل اډوم زه غواړم چې دا یو دانه چې دی دا ډیلیټ خالص په دې باندې کلیک وکړه دا ما تا په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ دا نه دي انتخاب شوی دا دي ډیلیټ تاسې ولیدئ ډیلیټ او که چیرې غواړې ته په دې کې تغیر راولې سي یا په اندازه کې تغیر راولې په ډسکاونټ کې راولې په پرایس کې راولې همدارنګه په دېش کې راولې ډبل کلیک په دې باندې وکړه کله چې ته ډبل کلیک ور باندې وکړې دی دلته له دې ځای څخه خپله وځي او دلته درته راځي دلته مکمل معلومات موجود دي ته خالص کولی شې د دې تعداد تغیر کړې دلته ته کولی شې هغه حق کړې ما دلته انټر باندې کلیک کوم دی راځي خپله حق کېږي ټول کار د انټر صحیح نو ګورئ تاسې لیدلی شئ اوس دا مکمل ټوټل بیل شو دا ډسکاونټ شو او دا چې دی سب ټوټل شو اولډ بیلنس د احمد لپاره ته باید د یو ځل لپاره ریفریش کړو همدارنګه زه راځم بېرته احمد انتخابوم د احمد لپاره اولډ بیلنس یو 500 صحیح 500 تا دلته درلودې نو مکمل واقع شو 9380 زه غواړم او د اوس لپاره 380 نور سره ورسوم صحیح 9450 کمل شو 9810 باشه دی 810 انتخابوم دی به مکمل ټوټل به 9000 داسې جمله حساب پاتې شي کله چې ما هغه بیل سیو کړئ تاسې ولیدل هغه بل بیل چې ما سیو کړئ دا خپله ډایرکټ ودبو ته واوښتئ د بیل زه راځم دا بیل هم سیو کوم کله چې زه بیل سیو کړم بیل سیوډ سکسسفولي ته ورته ګوره چې دی ما ته وایي دا پرنټ کړه زه غواړم چې دا بیل نه کوم پرنټ دا خپله تاسې ولیدئ کله چې مې دا بیل سیو کړئ دا د بیل نمبر چې ډایرکټ واوښتئ یا زیات او که چیرې ته غواړې یوازې او یوازې دغه ورته کیش ورته ورسوې اندازه ورته ورسوې پیسې ورته ورسوې په هغه حالت کې ستا د بیل نمبر نه اوري زه غواړم 9000 روپۍ و دې سړي ته نورې ورسوم یوازې 20000 پاتې شي کیش ان ریسیوډ کوم کیش ریسیوډ سکسسفولي ګورئ تاسې ولیدئ کیش ورته ورسوي خو دغه دی د بیل نمبر اوښتی نه دي د احمد لپاره اوس نیټ بیلنس دی هغه 20000 دی اوس راځم دلته په تاسې باندې یوازې دغه د پرچیز خرڅ ته دا د یو ځل لپاره پرېږدو راځو نو د اوس لپاره زه راځم د هغه بلان تاسو ته دغه کوم بلان چې ما ورته موږ ثبت کړو او یا هم کوم کیش مو ورته ورسوئ قشتونه مو ورته ورسول هغه معلومات په هغه باره باندې معلومات کړو دغه صفحه مو د لومړي ځل لپاره پرېښوله دغه ویو بیل صفحې ته راځو
دغه ریفریش باندې کلیک کوم. کله چې زه ریفریش باندې کلیک کوم دلته ماته څه شی په لاس راځي. لومړی دغه د بیل نمبر دی، هغه کوم نمبرونه چې دلته موږ تاسو ته درلودل دغه اس اوس د اوس لپاره د نوي بیل نمبر خو اس 3 دی. موږ تاسو څو بیلان ثبت کړو؟ 2 بیلان ثبت کړو. یو چې وو په اول نمبر وو، صحیح اول نمبر چاته مو دا بیل ورکړي احمد په نامه وو، دا یې ادرس وو، دا د بیل دی د بیل تاریخ وو کوم چې د نن ورځې تاریخ ولوېدلی ده. ټوټال د بیل سویت سوې 1960 روپۍ دی. ستاسو په یاد دي 1960 روپۍ ډسکاونټ ورسېدلی. ټوټال د بیل چې وو دلته هغه ټوټل یوازې راستل کېږي چې هغه کوم ډسکاونټ ځینې وتلی وي چې 1960 وو په ده پسې پاته 100 روپۍ شوې 1000 روپۍ پاتې. اوس د اوس لپاره احمد بیا راغی دغه وو چې موږ تاسو ته دغه راکړي. بیا احمد راغی بیل نمبر 9 سره احمد وو، موږ ته چې شي راکړي کیش راکړي. کیش دلته زیات شوی دی. وینئ د بیل نمبر 9 سره خو یوازې کیش دی چې شي راکړي 1500 روپۍ راکړئ. زور ټوټل بیل چې وو 0 وو، خالص کیش یې راکړئ 1500 زور چې وو 1000 روپۍ وو، نو له 1000 1500 پاتې شي هغه څو پاتې شي 1500 پاتې شي. د بیا لپاره احمد راغی موږ بل نمبر بیل ورکړي دغه دی اس 2 دی، صحیح دی. دغه اس 2 نمبر بیل مو ورکړي، دا یې ادرس وو. ټوټل د بیل چې وو 9310 وو او 1500 زړې وې، دا 9810 په 9810 کې واچ 810 راکړئ 100 روپۍ پاتې شوې 9000 صحیح شو. دا اوس موږ تاسو ته دغه معلومات دلته وړاندې شو یا راکول شو. هغه معلومات چې موږ تاسو درلودل هغه دلته راغلل. یو بل چې موږ د احمد په نامه باندې 1000 روپۍ ورسولې دا د اوس لپاره دلته معلوم ولې نه شو. دغه دی ستا د احمد لپاره بیا حساب چې وو 9000 پاته وو، 9000 روپۍ ده ورته ورسولې او اوس لپاره 10000 حساب پاته دی احمد. زه دلته که چېرې ته غواړې دلته د بیل نمبر سرچ کړې، که چېرې ته غواړې دلته نو دغه د کسټمر نوم سرچ کړې، دا ډېر په اسانۍ سره ته کولی شې. په ځای کې زه غواړم دغه دلته سرچ کړم لکه تاسو چې وینئ دا دی. دا زما چې دغه کلیک کوم دا یو نمبر ورته انتخابوم، یوازې هغه بیل ماته راځي. لکه ته وینئ که یوازې بیلان انتخابوئ کښتونه ځینې باسي هغه بیا په دا رقم ترتیب سره تاسو ته راځي چې د لومړی دا دونه بیل وو، دونه کښت وو، دونه رسېدلی وي او د اوس لپاره دونه پاته دي. او که چېرې تاسو غواړئ یوازې نوم سرچ کړئ، که چېرې زه غواړم احمد سرچ کړم د احمد په نامه باندې معلومات ماته راځي. که نور نفران دلته وو هغه ځینې جمله کېږي. که چېرې تاسو دلته هر څونه دلته په دې ځای کې تاسو ته ټوټل کیش معلومېږي چې تاسو ټوټل څو پیسې رسېدلي دي او څومره سیل دي کړی دي. خو یوه بله مهمه خبره دا ده چې زه غواړم تاسو ته یې وکړم، هغه خبره دا ده چې دغه 2 ځایونه ډېر مهم دي. دا ځایونه د اوس لپاره داسې انتخاب دي چې دا د شروع څخه انتخاب دی تاریخ او دا د نن ورځې تاریخ. هره ورځ چې تاسو ګورئ هغه ورځ تاریخ ورته انتخاب دي. که چېرې تاسو غواړئ دلته داسې ورځ انتخاب کړئ، تاسو کولی شئ دلته یوه مهمه ورځ ورته انتخاب کړئ چې مثال زه له اول تاریخه څخه یا تر 14 تاریخو پورې غواړم چې ما څومره سیل کړي دي دا ورته انتخاب کړئ. ریفریش باندې کلیک وکړه، تاسو ته به هغه بیلان کوم چې تاسو یې لرلی. اوس لپاره خو موږ داسې بیلان نه لرو، نو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. دغه د سټارټ تاریخ دی چې معنا له 2 تاریخ څخه شروع وي تر 2 تاریخ پورې هغه تاریخ کله تاسو داسې بیلان ولرئ. اوس دا بیلان موږ ټول په دې یوه تاریخ باندې جمله لرو، نو هغه تاریخ تا ته مکمل راځي. تا ته ته کولی شې په هغه دغه باندې کلیک وکړې او هغه تا ته انتخاب شي. د هغه ځای ته کولی شې دلته هغه یوازې هغه شیان راولې. یوازې مثال خبرې ته غواړئ د یوې میاشتې سیل وګورئ، د یو کال دا وګورئ، هر څومره وخت ته غواړئ وګورئ هغه ته کولی شئ دلته انتخاب کړئ. ښه اوس پاتې شوه بله برخه. بله برخه چې ده دا د پرچیز برخه. پرچیز برخه دې ته وایي چې مثال د خبرې ته غواړئ یو شی رانیسئ، ته باید یو شی د یو چا څخه رانیسئ چې بیا یې خرڅوئ. دا باید معلومه وي چې دا شی ټوله چا رانیولی ده، څه وخت دې رانیولی ده، په څو دې رانیولی ده. دا باید مکمل معلومات ستا سره ثبت. دا برخه هم همدارنګه لکه سیل برخې چې نمبر درلودی دا هم برخه نمبر لري. د هرې برخې نمبر خپله له یو څخه شروع دي، همدارنګه زیاتېږي یو په یو زیاتېږي. هر څومره چې تاسو غواړئ دا زیاتېدلی شي. اوس دلته یوه مهمه خبره دا ده که چېرې ته غواړې دلته نفران اچ ته د چا څه دا شیان رانیږي. اوس مثال د خبرې ما دا 3 نفران اډ کړي دي. که چېرې داسې یو کس و چې تا نه غوښتل د هغه معلومات کېږي، خالص په انټر باندې کلیک وکړه، دی خپله ډایرکټ کیش بیل ته راوړي. که چېرې تا غوښتل چې یو داسې کس باید وي چې هغه پېژندونکی معلوم وي، خالص راسه دلته کلیک وکړه. دغه د اد یا د مثبت یا د پلس علامه ده. کله چې په دې علامه باندې ته کلیک وکړې دی ته یوه دې ځای ته راځي. لومړی درته دا وایم که چېرې ته دلته د زاړه اخیستونکي په نامه باندې زاړه سپلایر
خرڅوونکي په نامه باندې ته د هغه په باره باندې ته تغیرات راوستلی شې ته د هغه نوم هر څه چینج کولی شې باندې په اپډیټ باندې کلیک وکړه سپلای ډیټیل اپډیټډ دا هم همدارنګه دا آی ډي باید هماغه آی ډي په یو آی ډي باندې یو نفر دلته ثبت کېدلی شي که چېرې ته غواړې یو نوی نفر ثبت کړې یو نوی نفر ثبت کړې ما چې دلته آی ډي ورته انتخاب کړه زه غواړم د نفر ته یو آی ډي انتخاب کړم او دا نوم ورته انتخاب کړم دا نمبر انتخاب کړم مثال د خبرې او دا یم ادرس انتخاب کړم ما دې په اډ باندې کلیک کوم نیو سپلایر اډي ته ورته ګورې دا اډ که چېرې ته غواړې چې اپډیټ کړې خو هم دلته تاسو ته معلومات وښودل خالص آی ډي دلته راثبت کړه دی تا ته اپډیټ کلیک باندې وکړه او په ریسټ باندې ته دا کلمونه پاکولی شي دا راګانې او که چېرې ته غواړې چې بېرته شاته ولاړ شې دغه د ریټرن بټن د خالص په دې ریټرن بټن باندې کلیک وکړه ته بېرته خپلې صفحې ته راتللی شي اوس زه غواړم دلته هغه نفر وګورم دا ده د دې په نامه باندې ما یو نفر سرچ کړی دا یې کوم څو دا یې ادرس څو د په دې رقم ته کولی شئ نوی نفر دلته اډ کړئ اوس مثال د خبرې زه غواړم دغه حفیظ نفر انتخاب کړم کله چې زه د حفیظ نفر انتخاب کړم له هغه څخه وروسته او یا هم پیج انتخاب کړم له هغه څخه وروسته په انټر باندې کلیک کوم دی ډایرکټ راځي د میډیسن ځای ته چې میډیسن انتخاب کړه ته باید دلته داسې یو میډیسن ولرې چې ته د هغې نوم او باید ستا سره ثبت وي چې ته د چا څه یو شی غواړې رانیسې مثال د خبرې زه غواړم پیناډول رانیسم صحیح دي پیناډول زه غواړم رانیسم کله چې زه پیناډول انتخابوم د پیناډول آی ډي پیج نمبر او همدارنګه دا مکمل معلومات دلته ماته راځي که چېرې ما غوښتل داسې یو آی ډي سرچ کړم داسې یو دوا ولرم چې هغه ما سره په ستا کې نه وه خالص په دې ځای باندې کلیک کوم که مې غوښتل اپډیټ کړم داسې دلته ما ورته انتخاب کولی شم هغه څخه وروسته ما په اپډیټ باندې کلیک کوم هغه اپډیټ کېږي زه غواړم دا اپډیټ کړم چې دا زه غواړم 850 ته واړوم سپلایر ډیټیل اپډیټډ د دې نه څه دي نور له دې وروسته 850 او که مې غوښتل چېرې چې زه دا دغه کړم دا صفحه کړم یو نوې دوا اډ کړم زه غواړم یو نوې دوا اډ کړم دلته میډیسن نیم ورکوم صحیح دي زه غواړم یو دغه وکړم پیناډول دغه کړم ثبت کړم کوانټیټي دلته یو مهمه موضوع ده کوانټیټي دلته نشي انتخابولی ځکه یو شی ته باید له چا رانیسې نو هغه باید ته هلته انتخاب کړې چې زه یې اوس په راتلونکي صفحه کې درته ښیم نو کوانټیټي د همیش لپاره دلته صفر درته هېڅ نه وتهید نه شي راوستلی او نه یې څوک دلته اډ کولی شي پرایس انتخابوم نرخ دا نرخ ته د بیا لپاره هم چینج کولی شي زه غواړم پیناډول دی سیروپ ورته انتخابوم صحیح دی سیروپ دی دا سیروپ دی پیناډول اډ باندې کلیک کوم میډیسن اډیټ ټو ډیټابیس اوس راځم ریټرن بیک راځم صحیح شاته راځم زه غواړم دلته پیناډول سیروپ انتخاب کړم پیناډول سیروپ زه غواړم دلته سرچ وکړم په دې باره باندې پیناډول باندې دلته ما سره دواوې ډېرې دي زه نشم پیدا کولی زه غواړم ما چې سرچ کوم دی دلته راځي دغه دی پیناډول سیروپ راغلی ما دا فیچر باندې کلیک وکړم آی ډي خپله راځي بیس نمبر یې راځي اوس نو دلته ته کولی شې هغه دوا چې رانیسئ چې د هغې تاریخ انتخاب کړئ د دې تاریخ دونه جوړه شوې ده په دونه کې سپیس کېږي کله چې ته دلته دا کار وکړ له هغه څخه وروسته ما ته کولی شې هغه دوا چې تا کوانټیټي هلته نه سوی ورته انتخابولی هغه دوا هغې دوا ته کوانټیټي دلته ته انتخابولی شي کله چې زه په پیناډول سیروپ باندې کلیک کوم لکه تاسو دا وینئ پیناډول سیروپ باندې کلیک کوم دی ما څه وایي اولډ سټاک یې صفر صحیح د اولډ سټاک د دې لپاره صفر دی اوس د موکاین لپاره اولډ سټاک 360 دی زه تاسو ته دلته ګورم چې آیا رښتیا هم د موکاین سټاک دی 360 دی که دا موکاین سیروپ دی 360 سټاک دی رښتیا هم دی ما ته وایي چې موکاین سټاک دی 360 دی نو زه غواړم اوس پیناډول سیروپ رانیسم پیناډول سیروپ زه انتخابوم د هغه څخه وروسته راځم دی ډایرکټ راته وایي چې په څو دې رانیوي زه غواړم ورته ووایم چې مثال د خبرې ما دا رانیوي په 100 روپۍ 100 دانې دې رانیول 100 دانې مې رانیول ډایرکټ دی راته وایي چې اولډ سټاک په څو دی اولډ تاسو وګورئ راځي راته وایي چې ډسکاونټ یې کلر کوي که یا زه غواړم چې ورته ووایم چې هو 10% ډسکاونټ په دې شي پکښې دی صحیح دی خالص په دغه باندې په انټر باندې کلیک کوم بیا په انټر باندې کلیک کوم دا دوا اډ کېږي دا ده بل نمبر اډ شو آی ډي شو بل دا ډسکاونټ اندازه تر څو دلته ټول مکمل معلومات ثبت شو صحیح دی زه غواړم یو بل دوا ورته اډ کړم مثال د خبرې چې زه غواړم کوم یو اډ کړم نیبرول پورټ نیبرول پورټ دی ما ته داسې وایي چې د دې اولډ سټاک دی 942 او دا یې هم نور معلومات دي زه غواړم فرنټ صحیح دي دا نیبرول پورټ زه دا وایي رانیسم په څو باندې په 1000 روپۍ باندې رانیسم دا یو مثال د خبرې یو 10 روپۍ رانیسم 10 روپۍ نه 8 روپۍ رانیسم زه باید دا نوی سټاک باید دغه شي باید نیم سوه شي تر څو موږ تاسو ته سم معلومات وشي راځم دا اډ کوم کله چې مې دا اډ کړ وبیل ته دا خو وبیل ته اډ شو د اوس لپاره
د نیبرول پورټ سټاک باید 900 ته ورسېږي ځکه چې اته پکې مې رانیوې 920 ځلې وې او د پیناډول سټاک باید سل شي ټوټل بل څو دلته څو 1,000 څو دا بې له ډسکاونټ دي دا حساب دلته هغه ډسکاونټ اندازه درته نه معلومېږي اولډ بیلنس د دې کس دي چې پر تا باندې پاته دی مثال د خبرې هغه نشته او کیش ته څو ورته رسوي زه غواړم او دې سړي ته 2,000 روپۍ ورسوم او خو 1,000 روپۍ پر ما باندې د ده پاته شي دا پرچیز دی اخیستونکی دی اخیستونکې برخه ده له هغه څخه وروسته راځم په سیو باندې کلیک کوم دی سره ته وایي وای بیل سیوډ سکسسفولي کله چې دا بیل سیو کوم دا هم درته پرنټ کوم د دې لپاره چې بیا یې تاسو ته وښیم دا څنګه پرنټ کېږي ډایرکټ وګورئ د بیل نمبر چې دی واوښت 2 نمبر ته واوښتي همدارنګه د دې سړي اولډ بیلنس هم دا دی راغی 1,000 صحیح دی زه غواړم یوازې ودې ته کیش ورسوم زه زر کیش ورکوم د زر نور پور پر ما باندې پاته شي دا راځم سیو باندې کلیک کوم کیش ریسیو کیش هم ورته ورسي اوس دا د دوا ته رانیوه اوس درته ښیم چې ایا رښتیا هم موږ دا دوا رانیوه دا زموږ په سټاک کې اضافه شوه که نه شوه میډیسن دغه چې موکاین سیروپ چې دی په بخښنې سره موږ چې شی رانیولی وو نیبرول پورټ موږ 940 پکې درلودې اته پکې مو نور رانیوي اوس مکمل سټاک چې دی زموږ سره 950 صحیح او همدارنګه بل مو چې شی رانیوي پیناډول سیروپ رانیوي زه په پیناډول باندې کلیک کوم دا دی پیناډول سیروپ تاسې وګورئ نوی سټاک د دې چې موږ رانیوي یو سټاک موږ نه درلودې 100 اوس د دې نرخ دی 100 دي که چیرې ته غواړې دا ما په 100 روپۍ باندې رانیولی دي ته غواړې د دې دوا دغه چې دی دغه پرایس چې دی دا چینج کې نو ته کولی شې دا دوا چې ته خرڅوې د هغې پرایس باید څو وي د هغه پرایس باید څو وي دا مثال د خبرې ما په 100 روپۍ باندې رانیولی دي نو زه غواړم دلته د پیناډول دغه چې دی دا چینج کړم نرخ مثال زه غواړم پیناډول په 100 ما رانیولی دي په 100 زه خرڅوم زه په اپډیټ باندې کلیک کوم اپډیټ باندې کلیک کوم راځم ویو مې ډیسنګ کوم یا په پیناډول باندې کلیک کوم پیناډول نرخ چې دی د اوس لپاره چینج شو مثال د خبرې ته له دې غواړه له دې بعده که ما غوښتل زه پیناډول خرڅ کړم زه راځم دلته په پیناډول باندې کلیک کوم دلته ډایرکټ ماته راځي چې د پیناډول نرخ چې دی څو دی هغه ماته معلومات راکوي چې له دغه څه له دې ځایه د پیناډول نرخ څو راکول شوی دي پیناډول 100 دی په بخښنې سره د پیناډول تعداد دا د پیناډول سیروپ نرخ دی کریټ دلته راځم پیناډول سیروپ دلته زما څخه ورک دی پیناډول سیروپ دلته نشته زه به د لومړي ځل لپاره وګورم چې ایا رښتیا د پیناډول سیروپ دغه چې دی څنګه دی پیناډول سیروپ خو به په ایکسپایر کې نشي دلته راغلی نه دا دی پیناډول سیروپ په ایکسپایر کې نیول شوی دی ګوره د 3,900 ده نو 3,900 خو نن دلته نو دا تاریخ چې دی دا ایکسپایر دی زه غواړم دا تاریخ ور اپډیټ کړم ځکه موږ ایکسپایر شی نه دی رانیولی راځم دلته دغه ایکسپایر ډیټ چې دی دا انتخابوم چې دا پیناډول چې دی دا تر مثال د خبرې تر 2024 تر 25 پورې تاریخ لري اپډیټ باندې کلیک کوم دا د لومړي ځل لپاره دلته ما سم نه ورته انتخاب کړی راځم کریټ بیل ته کله چې زه ماج په کې باندې کلیک کوم پیناډول سیروپ دا دی ماته راغی او نرخ یې هم څو دی 100 دی چې 100 روپۍ ما رانیولی دي 100 د دې نرخ خپله ډایرکټ هغه خپله اندازه درته معلوموي نو بیا هم راځم پرچیز برخې ته د حفیظ په نامه باندې موږ د دې سړي څه دا شیان رانیول تاسې ولیدل او کیش مو هم ورته ورسېد اوس غواړم هغه بلان هغه شیان چې هغه ما رانیولي دي هغه ځان ته معلوم کړم لکه مثال د خبرې اول راځم دلته سپلایر دلته موږ کتلی شو هغه کسان چې موږ دلته اډ کړي دي موږ د هغو په باره باندې معلومات موږ دلته اډ کړي او موږ د هغو څخه شیان رانیسو هغه کسان موږ دلته کتلی شو ګورئ دا سفار محمود دی بیجې دی ثابت دی حفیظ دی هر یو دی دلته تاسو کولی شئ ډیلیټ یې هم کوئ هر یو زه غواړم دا یو نفر مثال د خبرې ډیلیټ کړم دا اوس ما ورته اډ کړي ډېره ته وایي چې زه ورته وایم چې دا یوزر ریکارډ ډیلیټ هغه ډیلیټ شو دلته معنا تاسې د سپلایر په نامه باندې په باره باندې تاسو معلومات چینج کولی اپډیټ کولی او لیدلی شئ که چیرې تاسو غوښتل اپډیټ کړئ اپډیټ کړو دلته تاسو کولی شئ هلته خالص تاسو لیدلی شئ دومه برخه دلته ویو بیلز راغلی تاسو لیدلی شئ ویو بیل کله چې زه راځم په ویو بیل باندې کلیک کوم هغه بیلان ماته ښیي چې ما رانیولي دي او کومې دوا مې پکښې رانیولي دي په څو مې رانیولي دي د چا څخه مې رانیولي دي څه وخت مې رانیولي دي
دا معلومات مکمل تاسو په دې بار باندې لیدلی شئ. دا ویو بل باندې کلیک کوم دلته دوه ټیبل ماته راځي. په لومړي ټیبل کې د بل نمبر راځي، د هغه سړی چې تا شان دی هغه کې د هغه نوم او ادرس راځي که چیرې ادرس کې، او همدارنګه د بل تاریخ راځي او ټوټل د بل راځي چې کیش دې ورکړی وی زړې دي سوې او څو در باندې پاتې. اوس مثال د خبرې دغه حفیظ څخه ما دا شی رانیولی دی، دا د بل نمبر دی، دا ما شان ځینې رانیول 7,000 مې کیش ورکړې 10,000 روپۍ راپاتې شوې. بیا مې ورته هم یوازې کیش ورکړ 15,000 او 10,000 زړې وې 15,000 مې کیش ورکړ 15,000 راباندې پاتې شوې. اوس که ته غواړې چې وګورې چې آیا رښتیا په د اول بل کې ما څه شی رانیولي، په دې نمبر بل کې ما څه شی رانیولي، یا هم ما دغه شان په کوم بل کې خرڅ کړي وي. زه راځم د هغه بل چې دی دا کوم بل دي دا دلته ګورم. په دې ټیبل کې زه ګورم چې په دې بل کې ما څه شي خرڅ کړي وو. که چیرې ته غواړې دا بل غټ وي زیات وي ته هېڅ نشې کولی هغه شان پیدا کړې، ته یوازې هغه بل ورکښې ده دلته هغه بل سرچ کړه چې ما زه غواړم یوازې دا بل وګورم چې ما په دې اول بل کې کوم شان راغلی. که چیرې ورته دا به ورته انتخاب کړې تاسې ګورئ نشته دا بل دا دلته ثبت نه دي. که چیرې زه یو ورته انتخاب کړم دا بل دا ستا په دې بل کې ما څه خرڅ کړي وو، پیناډول شربت مې خرڅ کړي وو او دا ایکسپایر ډیټ وو، دا یې نرخ وو، دا یې تعداد وو، دا ما اخیستی وو بخښنې سره ما رانیولي وو 100 دانې په 100 روپۍ مې 100 دانې رانیولي وو، 10 ډسکاونټ راکړی وو، ټوټلي 200 وو او همدارنګه بل مې برول کوډ په 2 رانیولی وو. اوس نو د دې بل د مکملوالي او د پیسو د پاتېدو یا هم د رسېدلو معلومات دلته تاسو لیدلی شئ. اوس که ته غواړې چې دغه زاړه بلونه چې دي که دلته دي او یا که هم دلته په ویو بلز کې دي او که هر ځای کې که چیرې ته غواړې دا پرنټ کړې خالص په بل باندې کلیک وکړه. زه دا بل غواړم پرنټ کړم، صحیح کله چې بل وي دا بل باندې ډبل کلیک کوم، دا چیرې راځي دا دلته راځي، د انوایس نمبر یې دلته راځي، نوم راځي چې ادرس و ادرس راځي، د بل تاریخ راځي کوم تاریخ دی، دا شان راځي معلومات راځي چې دا شان دي په دې کې دونې پیسې سوي دي او دونې ډسکاونټ زوړ ته بیلنس وو او دونه 7,000 په دغه حالت کې چې دا ما بل کوي خالص په پرنټ باندې کلیک کوم. کله چې زه دا پرنټ کوم خالص اوکې په پرنټ باندې کلیک کوم دا پرنټ کېږي ډایرکټ. زه غواړم دا هم چې وکړم تاسو ته بیا ښیم 1 2 او دا هم درېیم نمبر بل دی. که چیرې تا غوښتل چې بېرته شاته راسې بېرته بک راسه په دې دوم باندې کلیک وکړه، په دې باندې معلومات راځي. دلته یوازې موږ تاسو کیش ورکړی دی، موږ کوم شي نه ده رانیولی، نو بېرته ته راتلی شې شاته. همدارنګه ته په ویو بلس کې هغه کوم بیلانس ما تاسو ته هغه بیلانس چې موږ تاسو خرڅ کړي وو هغه که چیرې تا غوښتل په هغه باندې په هغه باره باندې معلومات راسته راوړي. اوس زه غواړم چې په اس یو نمبر بل کې ما څه خرڅ کړي وو دلته دغه درېیم صفحې ته راځم سولډ میډیسن معنا هغه دواوې چې هغه خرڅې شوي. زه غواړم دغه بل وګورم، دا اس یو نمبر دی چې دلته راځم دلته هغه دواوې چې هغه ما خرڅې کړي دي. زه غواړم دغه بل نمبر کې دا کوم مثال د خبرې دا زیاتې دواوې دي دلته ما زیاتې دواوې خرڅې کړي دي اوس نه مانې. اوس زه غواړم پیدا یې کړم. اوس نو په اس یو بل کې ما نه 20 خرڅ کړی وو، دا یې نرخ وو او دا یې هم ډسکاونټ وو، دا یې تعداد وو، دا یې اماونټ وو، دا یې مکمل هغه بل ډسکاونټ اماونټ او دا تاریخ. په دې باره باندې تاسو معلومات راځي یعنې په اول بل کې چې کوم شان تا خرڅ کړي هغه دلته تاسو ته راځي. که زه غواړم چې وګورم چې آیا په رښتیا په دوم بل کې ما څه خرڅ کړي وو کالوچاریس شروط دی او سایرونیکس تابلیت دی، دا شان ما دلته په دوم بل کې خرڅ کړي دا اندازه ده. راځم بېرته ویو بل ته غواړم چې د دې بل جمله څه وه، نو غواړم دغه د اول بل کې انتخابوم د دې بل جمله څه وه دا وه. که چیرې زه غواړم دا پخوانی بل بیا هم یو څوک ما ته وایي چې دا راپرنټ کړه دا راکړه، زه غواړم پرنټ کړم په دې ډبل کلیک کوم د بل نمبر دلته راځي، که اس او سیل نمبر دی که پی او پرچیز نمبر دی، همدارنګه نوم راځي، ادرس راځي، ډیټ راځي، تاریخ راځي، دلته هغه شان راځي چې هغه ما خرڅ کړي دي هغه دواوې راځي، جمله یې راځي، دلته کیش مې څو ورکړی وو او نیټ بیلنس یې څو پاتې شوی وو په هغه وخت کې. هم په پرنټ باندې کلیک کوم، کله چې زه غواړم پرنټ یې کړم خالص په پرنټ باندې کلیک کوم، دا ډایرکټ پرنټ کېږي. پرنټر ورته انتخاب کوم، د هغه څخه وروسته زه دا بل هم شو کوم تاسو ته بیا ښیم. اخر کې بېرته راځم بک راتللی شم او همدارنګه دلته بیا تاسو لیدلی شئ کیش او ټوټل سیل هم لیدلی شئ. د پرچیز برخې دغه نور صفحې چې وې دا تاسو ته ما وښولې، خدای دې وکړي ستاسو سر ورباندې خلاص شوی وي. که څه هم زه ډېر زر تاسو ته لګیا یم په دې خاطر چې دا ویډیو ډېره اوږده نه شي بیخي تر اندازې زیاته، خو شرط به د دې پروګرام د سر د خلاصېدلو دا وي چې دا ویډیو په پوره توګه وکتل شي. زه که غواړم یو بل شی تاسو ته وښیم، زه راځم دلته یو بل کیش بل انتخابوم، راځم دلته ورته وایم چې زه 3 دانې رانیسم په 3 روپۍ باندې نو ډسکاونټ او بیا هم راځم بل شی ورته انتخابوم، راځم دا انتخابوم، راځم 4 دانې 4 او همدارنګه
اد باندې کلیک کوم. که چیرې تاسو غوښتل چې په دې کې تغیر راولئ، زه غواړم دا څلور بیت په دغه په دې ډبل کلیک وکړئ، دا خپله ډایرکټ دلته راځي، دلته اپډیټ کړي او بېرته د اډ بټن باندې کلیک وکړي، دلته اډ کېږي. صحیح دی. او که چیرې مو غوښتل بیخي پر مخ ډیلیټ کړي یو دانه، نو ما دا انتخاب کړي، له هغه څخه وروسته په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، هغه بټن ډیلیټ شوه دلته. که چیرې تاسو دا ډیلیټ کړي، په دې کې خپله ډایرکټ تغیر راځي. ټوټل بیل دي 25 نو فول بیلنس، دا کیش بیل دي، ځکه چې دا اولډ بیلنس نه لري. معنا دا داسې یو کس زه رانیسم چې د هغه په باره باندې معلومات نه لرم یا یې نه غواړم ثبت کړم، زه دا غواړم دا شیان رانیسم. خو دا چا سې باید رانیسئ، یو بیل باید ولرئ، پر هغه بیل باندې تا یو شی رانیولي. هسې له ځانه یو څوک نشي کولی چې د ډیټابیس ته یو شی اډ کړي، یو شی رانیسي چې دا دلته زوړ ستا. اوس مثال د خبرې زه غواړم چې پنځه قطۍ ما چې شی رانیولي، نویډیټ سیروپ رانیوي. زه غواړم دلته نویډیټ وګورم چې نویډیټ رښتیا هم زیاتېږي که یا نویډیټ سیروپ مې رانیوي. دا د 190 قطۍ دي، زه غواړم دا سیو کړم. اوس راځم دا به کینسل کړم، نویډیټ سیروپ ګورم 190 قطۍ و، اوس 104 راځي. دا د تا یو شی رانیوي. نو دا هم د دې برخه شوه، د پرچیز برخه شوه. دلته هغه بیلان چې تا رانیولي په هغه باندې معلومات لرې، په ویو بیل کې هغه بیلان چې تا خرڅ کړي هغه باندې معلومات لرې، او دلته سوز میډیسن هغه دواوې چې تا خرڅې کړي هغه ته کتلی شې، او همدارنګه ته کولی شې دلته پاته دوې ډېرې مهمې صفحې شي. دا لومړی چې دی سیلز ریټرن دی، دوم چې دی پرچیز ریټرن دی. سیلز ریټرن دا معنا چې تا یو شی خرڅ کړی دی، هغه تا ته بېرته راواپس. په دوکانداري کې په هر څه کې دا موضوع شته، دا به وي او دا به وي. نو که چیرې تا یو شی خرڅ کړی دی، هغه تا ته راواپس کړو. دا ریټرن چې دی دا هم هر یو خپل بیل نمبر لري، لکه پرچیز ریټرن هم خپل بیل نمبر لري، سیل ریټرن هم لري. دا د دې نمبر دی. زه راځم دلته هغه نفران ما ته راوړي کوم شیانو چې زما ګراهکان. مثال د خبرې پر احمد باندې ما چې خرڅ کړي وو، تاسو ته وښیم. مثال د خبرې دلته یو نفر انتخاب و، دا د عبدالغفار انتخاب شو. زه راځم دلته ډایرکټ کلیک کوم، دلته ما ته یوازې هغه دواوې راوړي چې هغه ما ته چک کړي. کومې بیلانې څلور دواوې چې موږ تاسو په دوو بیلانو کې انتخاب کړې، دلته یوازې. اوس مثال د خبرې نویډیټ شروع کړو، ما دغه ایډي وه، په دونه مې خرڅ کړی و، دونه مې ډسکاونټ ورکړی و، دغه یې اندازه وه، دا یې ټوټل. اوس دا ما ته بېرته واپس شو. څونه درته واپس شو؟ مثال د خبرې څو یې رانیسئ، بېرته یې په څو ځینې رانیسئ. زه غواړم دا شی بېرته به 10 ځینې رانیسم، او ډسکاونټ باید کارت شي که یا نه غواړم ډسکاونټ کارت شي. صحیح دی. 10 دانې ما 10 دانې خرڅ کړي وو، زه غواړم 4 دانې بېرته ما ته راواپس شو. دا اډ کوم. کله چې دا اډ کړو دې بیل ته، دا دلته خپل نمبر بیل نمبر ورسره اډ کېږي. اور معنا ریټرن دی. ریټرن ډیټ ورسره دغه کېږي، اندازه او تعداد جمله یې همدارنګه منفي 440. معنا دا شی زه اوس بېرته منفي 440 معنا 440 روپۍ د ده په ما باندې پاتې شي. که چیرې زه غواړم و ده ته دغه پیسې ورکړم، نو زه باید ده ته منفي پیسې ورکړم. انا منفي علامه ورسره وم تر څو دا پیسې ورکړم، تر څو ورته ورسېږي. منفي 440 روپۍ مې بېرته ورته ورکړې، نیټ بیلنس داسې وم باقي شوم څو، او د صفر د عبدالغفار له طرفه زه باقي شوم صفر. که چیرې زه غواړم دا او ورته دغه کړمه، ورته 400 وکړم، نو 40 روپۍ به د ده پر ما باندې پاته شي. مثال د خبرې 40 روپۍ دا دي منفي 40 دي، زه باقي یم. دا هم د هغه څخه وروسته که چیرې زه غواړم دغه کلیک کړم ډیلیټ کړم، دوه دې کې یو خانه ما دې انتخاب کړي، په ډیلیټ باندې کلیک وکړي، هغه ډیلیټ کېږي. که چیرې غواړم سیو یې کړم، کله چې زه دا سیو کوم ډیلیټ سیو سکسسفل. اوس دوې خبرې دي. کله چې دا شی ما ته بېرته ریټرن، تاسې ولیدئ چې څه راته ریټرن شو، هغه ریټرن شیان چې ما ته ریټرن شوي هغه دلته لیدلی شو. یو سیلز ریټرن، SR means sales return. اوکې، دغه بیل نمبر دی، صحیح دی، نوم دی، دا شی ما ته ریټرن شو. څو کیش ریسیوډ 440 مکمل بیل و، 400 روپۍ ما ورکړلې، 40 روپۍ په ما باندې پاتې شوې. په دې بیل کې چې شو دغه یو نمبر بیل چې دی، په دې کې نویډیټ سیروپ 4 روپۍ ما ته بېرته ریټرن شو. اوس زه راځم نویډیټ سیروپ تاسو ته ښیم. لومړی موږ تاسو نویډیټ سیروپ ګورو. 104 اتیا قطۍ موږ تاسو درلودې، 4 بېرته راواپس شو. نو څو شو؟ 118. کله چې تاسو ته یو شی راواپس شي او ته یې هلته ولیکې، هغه ډایرکټ ستا په ستا جمع کېږي. د دې څخه تاسې خطر جمع وکړئ. نو دلته که چیرې زه بیا راځم یوازې عبدالغفار انتخابوم، ما ته یوازې او یوازې د هغه د کیش په باره باندې معلومات راکړي. زه غواړم وکړم چې زه نورې 100 پیسې مې نورې ورکړې، 100 روپۍ یوازې پر راباندې پاتې شوې. په سیو باندې کلیک کوم، کیش ریسیوډ سکسسفلي.
له هغه څخه وروسته بیا راځم دلته یې ګورم ګوري دغه دی تاسو لیدلی شئ که چېرې تاسو غوښتل دغه بلان بیا پرنټ کړئ بیا هم ډایرکټ ورباندې کلیک وکړئ او پرنټ ورباندې ووایي دغه ستاسې بلان چې کوم ته غواړې پرنټ کړې دا بل په اسانۍ سره ته پرنټ کولی شې زما کمپیوټر ته اوس پرنټر وصل نه دی نو دا بلان اوس لپاره نه پرنټېږي بېرته بک شاته راځم او په دې باره باندې ته مکمل معلومات دلته لرې چې دا شی څونه ریټرن شو او څه وخت ریټرن شو او د چا لخوا ریټرن شو او په څونه باندې رانیول شو دا مکمل معلومات یوه بله خبره کله چې ته دلته په سیل ریټرن کې تا ته یو شی ریټرن شو هغه دلته په ویو بل کې هم معلومات درته ثبتېږي دغه بلان نمبر چې دا اس ورسره دی سیل نیم معنا اس معنا سیل معنا خرڅ شوي شی آر معنا ریټرن کله چې یو شی ریټرن شو هغه هم دلته ورسره راځي دلته مثال د خبرې عبدالغفار د لومړي ځل لپاره چې عبدالغفار یو شی موږ دغه کړی وو عبدالغفار موږ ته یو شی باندې خرڅ کړی وو خو دا داسې کس ما انتخاب کړی دي چې پر موږ په ده باندې یو شی خرڅ کړی نه وو که چېرې مثال د خبرې موږ ته عبدالغفار یو شی خرڅ کړی وو هغه بېرته موږ ته راریټرن کړي اوس موږ د عبدالغفار له طرف څخه 40 روپۍ باقي همدارنګه بله برخه چې ده دا د سیل ریټرن برخه شوه د هغو شیانو د راګرځېدو چې هغه تاسې خرڅ کړي دا د پرچیز ریټرن برخه ده دلته هم دا هر یو خپله بل نمبر لري لکه سیل ریټرن موږ یو بل ثبت کړي دا د بل نمبر یې هم ډایرکټ زیات شو په پرچیز ریټرن کې هم همدارنګه تاسې کولی شئ کوم شیان چې تاسې رانیولي دي د چا څخه رانیولي دي ګوره دلته یوازې هغه خلک دي چې هغه موږ شیان ځینې رانیولی شول او یوازې هغه شیان راځي چې هغه موږ رانیولي دي لکه دا تاسې اوس وګورئ د اوس لپاره موږ دا شیان رانیول نو دا دلته معلومات شته که چېرې ته دلته یو شی ریټرن کړې بېرته ور وګرځئ هغه دلته د ستا د سټاک څخه هم کمېږي په ډایرکټ توګه سره مثال د خبرې زه غواړم دا پناډول سیروپ چې دا ما رانیولی وو په دونه باندې او په دونه ډسکاونټ باندې زه غواړم 500 ثانیې یا ایکسپایر دي یا مې خوښ نه دي او څنګه دي دا بېرته 500 ثانیې ورته دغه کوم ریټرن کوم موږ په سټاک کې 100 دانې لرو اوس پناډول سیروپ موږ په سټاک کې 100 دانې لرو صحیح زه غواړم دا 500 ثانیې بېرته ریټرن کړم په اډ باندې کلیک کوم دلته جمله پیسې راځي 4500 زه به داسې کس انتخاب کړم چې زه زوړ ورڅخه باقي یم دا د انتخاب دی د حفیظ څخه 15000 روپۍ زه زوړ باقي یم ځکه ما خو د ده څخه شیان رانیولي وو 15000 روپۍ نو اوس مې د 4,500 روپو 15000 زه باقي ما نور کیش مې ورکړی نو 15000 روپۍ 4,500 روپو مې بېرته شیان ورته ورکړل صحیح 15000 روپۍ اوس زه باقي یم 4,500 مې شیان ورکړل یوازې زه پر ما باندې څو پاتې شوی 1500 روپۍ پاتې شوی نو له هغه څخه راوروسته کله چې دا اټ شو که غواړم چې کیش ورته ورسوم نو زه دلته ورته وایم چې 200 روپۍ نورې پسې ورکړلې کیش مه اخلئ صحیح دي په سیو باندې کلیک کوم کله چې په سیو باندې کلیک وکړئ بیل سیوډ سکسس صحیح دي دا سیو شو اوس نو دا ډایرکټ معلوموي چې د حافظ له طرفه موږ 300 روپۍ باقیان همدارنګه که چیرې زه غواړم دلته یو لیک ډیلیټ کړم همدارنګه یو را ډیلیټ کړم یو دوا ډیلیټ کړم دا ډیلیټ کړم دا ما دغه را انتخاب کړي په ډیلیټ باندې کلیک وکړم هغه ډیلیټ شي که چیرې زه غواړم هغه بلان وګورم چې هغه بېرته ریټرن شوي دي ما یو شی رانیولی دی بېرته مې ریټرن کړی دي پرچیز ریټرن باندې کلیک کوم دا هغه بلان دی چې هغه تاسې بېرته ریټرن کړي دي ډبل کلیک ورباندې وکړئ دلته ما چې په پرنټ باندې کلیک کړي اندازه یې درته ښیي چې څونه وو او څونه حساب و څونه پاتې شو که چیرې یوه بله مهمه موضوع دغه پرچیز ریټرن کې چې ستاسې دغه بلان لیدل دغه د پرچیز ریټرن بلان او اندازه چې تعداد چې دا دلته هم درته ثبتېږي لکه دا پی معنا پرچیز ریټرن پی معنا پرچیز ریټرن آر معنا ریټرن پرچیز دی پی معنا پرچیز او آر معنا ریټرن پرچیز دی دلته دا هغه بیل دي مثال د خبرې دغه حافظ څخه چې موږ کوم شیان رانیولي وو د حافظ څخه موږ په آخري درجه کې باقیان وو مثال د خبرې څو 25 روپۍ باقیان وو صحیح 5000 روپۍ باقیان وو په 5000 کې موږ د 4,500 روپو دا دلته د دې لپاره راځي څو تاسو ته معلومات درکړي چې ولې د دې په باره باندې معلومات شوي نو 5000 روپۍ باقیان وو او 4,500 روپو مو شیان بېرته ورکړل 200 روپۍ ورکړې 200 روپۍ باقیان دي نو له هغه څخه وروسته که چېرې تاسې غوښتل دا ریټرن بلان چې دي دا که چېرې تاسې غوښتل پرنټ کړي ریټرن او سیلز ریټرن او پرچیز ریټرن بلان یوازې تاسې دلته مازې ډبل کلیک ورباندې وکړئ تاسې هغه کولی شئ هغه پرنټ کړئ او که مو چېرې غوښتل چې کوم دوام یې پرې راخیستې دي دا دي د ریټرن بل د پرچیز ریټرن دا دوام مو پرې درته واپس کړی دی او په دې باره باندې تاسې معلومات لیدلی شئ نو درنو لیدونکو دا و د دې پروګرام په باره باندې تر ډېرې اندازې تر زیاتې اندازې اقدامات یې کړی دي ما ډېر وخت ورباندې کار کړی دی په ډېر ښه توګه کار کوي او ډېر ښه صفا ډول سره کار کوي نو تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ او یوه خوشخبري ستاسو لپاره دا ده زه غواړم دا د 15 ورځو لپاره یا تقریبا د یوې میاشتو لپاره هر چا ته په مفت توګه باندې دا پروګرام ورکړم او هغه په خپل کاروبار کې په خپل دوکان کې
په شرکت کې په دواخانه کې په هسپتال کې په هر ځای کې غواړي دا ډېر کنټرول پروګرام دی دلته زما په خیال تر ډېر اندازې پورې هېڅ لاسوهنه پکې کېدای نه شي او هېڅ تغییر و تبدیل پکې راتللی نه شي ځکه یو شی به یو خامخا د یو چا څخه رانیسې او پر یو چا به یې خرڅوې او هغه د خرڅېدو نرخ یې هم معلوم دی د اخیستلو نرخ یې هم معلوم دی نو معلومه خبره دا ده چې هغه اندازه ټاک به دې هم معلوم وي او کوم شی چې خرڅوي دي نو هغه پیسې هم باید معلوم وي ځکه ټوټل کیش دلته تاسو ته معلوم چې ټوټل کیش زه څو لرم ټوټل کیش زما سره څو دي په دې ورځ کې یا په دې وخت کې څو دي نو هغه ټوټل کیش تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ که چېرې دا ستاسې کاروبار د یو بل چا په لاس کې هم وي نو دا تاسو ته د لومړي ځل لپاره زه مفت په توګه درکوم کله چې تاسو یې وکتل شاین وکړئ له هغه څخه وروسته هغه زما کوم استحقاق څه دي هغه زما کوم اندازه څه دي زما کوم حق دي هغه باید تاسو ما ته راکړئ راتادیه کړئ نو خبره مې دا کوله تر څو زما لپاره هم یو څه وي او ستاسو لپاره هم یو څه وي ډېر په سختۍ او خوارۍ څخه زما په نظر باندې ما دا پروګرام جوړ کړی دي اوس غواړم تاسو ته هغه برخې وښیم راځم لږ اوتکېږه د هغه څخه وروسته زه راځم هغه برخې تاسو ته وښیم چې هغه بلان کوم بلان چې موږ تاسو درلودل هغه بلان څنګه نصب شوي دي یا څنګه پرنټ شوي په کوم اندازه باندې په کوم ډول په کوم رقم باندې پرنټ کېږي هغه لومړی بل چې کوم موږ تاسې کوم یو شی خرڅاوه لومړی چې دی دا د بل د عمومي د دکان نمبر د درملتون نمبر د کمپنۍ نمبر نوم چې و هغه راځي د هغه څخه وروسته ادرس دی دا ما یو هسې ادرس راچولی دی مثال 22 نمبر دکان دی کندهار افغانستان دی د هغه څخه وروسته تلیفون دی تلیفونونه دي دا زه کولی شم ستاسې لپاره د هر یو لپاره کوم نوم تاسې غواړئ هغه ورته خاص کوم ادرس تاسې غواړئ کوم تلیفون نمبر د هغه څخه وروسته د کسټمر نیم راځي احمد و دا د انوایس نمبر د بل نمبر راځي دلته او ادرس چې راځي کوم ځای و دغه او ډیټ تاریخ راځي کوم تاریخ و اوس نو په دې دغه کې چې مکمل دغه راځي د بل نمبر تاسو ته دلته ښکاري د دوا نوم درته ښکاري همدارنګه اندازه یې ښکاري ټوټل یې ښکاري د هغه څخه وروسته دا دلته داسې په ترتیب باندې تر دې پایه پورې هر څومره اندازه شوي هغه راځي د صفحې په پای کې تاسو ته ټوټل راوړي ټوټل دونه دي ډسکاونټ یې دونه دي سب ټوټل دونه دي او اولډ بیلنس دونه دي او 960 او نیټ بیلنس دا مکمل تاسو ته په دې رقم باندې پرنټ کېږي او دا غواړم زه دلته یې ورسره نږدې کړم تر څو په ښه توګه راسي دلته غواړم دوم بیل درته وښیم چې هغه دوم بیل په څه رقم باندې پرنټ کېږي دا د دوم بیل دی دا د پرچیز برخه ده ځکه چې ورسره راغلی دی نو همدارنګه دا ټوټل دی ډسکاونټ څه معلومات یې راځي په 1,000 ټوټل دی اولډ بیلنس صفر دی 1,000 کیش دی او نیټ بیلنس مکمل دی دا هم په دې رقم باندې راځي درېیم بیل ګورو هغه بلان ګورو تاسې وګورئ د بل نمبر دی او میډیسن آی ډي دی میډیسن نیم او همدارنګه ټوټل او شان دا هغه بلونه دي کوم چې تاسې پخوا ثبت کړي او بیا غواړئ پرنټ یې کړي څلورم نمبر بل دی دا هم ګورو بیا هم همدارنګه دا بل په دې رقم باندې پرنټ کېږي او ستاسې مکمل معلومات نوم او هر څه ورسره راځي کوم چې تاسې وغواړئ په هغه اندازه باندې په هغه رقم باندې دا تاسې ته زه کولی شم درته جوړ کړم او درته تسلیم کړم نو ډېره مننه خدای دې وکړي چې تاسې سر خلاصوی وي او سره پوه سوي یاست او په دې باندې مو سر خلاصوی وي او ستاسې لپاره یو کار وکولی شي دا به زما لپاره ښه خبره وي او هم ستاسې لپاره ښه خبره وي او ستاسې څخه په ډېر احترام زه هیله کوم تر څو دغه ویډیوز دي دغه د ملګرو سره شریک کړئ که هر چا دې پروګرام ته ضرورت درلودی یا غوښتل چې دا کار ورباندې وکړي نو زه آماده یم ودې ته پر دې ویډیو سکرین باندې زما د ټلیفون نمبر څخه کولی شئ ما سره اړیکه ونیسئ